نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینې روانې دي د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیایي درسونه کوي د دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ته رسېږي لوی سړی قسم او علم اوهو د علم غر و غر چې خدای پاک دله کوم علم ورکړی د دې له اندازه ولګوې چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښوده ځمکه ورته چا وقف کړه دشت و بیابان ځمکه هغه وخت چې چا په ځمکو څه کول نو خوب یې خوب د دواړو جهانو مبارک سردار یې په خوب کې ولید قاسم ولې په سوچ او په فکر کې پروت دی وی حضرت د مدرسې بنیاد एकदम او په دې سوچ کې پروت یم چې دا آبادي څنګه وکړم د طالبانو د رهایش د اوسېدو کوټې کوم ځای جوړې کړم لنګر کوم ځای جوړ کړم طالبانو له او دارالحدیث چې ستاسو د احادیثو درس پکې کېږي هغه په کوم ځای کې جوړ کړم او جومات په کوم ځای کې جوړ کړم چې مونځ پکې کېږي حضرت په دې سوچ کې پروت یم په دې فکر کې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي وی راځه چې زه درته نقشه واچوم په دې نقشه دارالعلوم جوړ کړه اوس دی خوب یې نه نبی علیہ السلام ته مخکې شو مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ورپسې شو حضور پاک سره خپله کونټۍ د چوکه مبارکه او په هغې ورته کرښې راښکې دلته به دیوال وی دلته به دیوال وی او د دې کرښو دننه به دارالحدیث جوړ کړي چې کوم دی احادیث لولېږي او د دې کرښو دننه به جومات جوړ کړي او د دې لاندې به لنګر دی او دلته طالبانو د کوټو دی مکمل نقشه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم واچوله په خوب کې کرښې راښکې او لا عجیبه اشنا دا ده چې وی نبي علیه السلام خپې بلې خپې روان او زه هم ورپسې روان دی راپاسېد د خوب نه چې راپاسېد اوس په دې سوچ کې دی چې ما ته خو نبي علیه السلام نقشه واچوله خوب خو بندوي نه نو ولې که دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه هېره نه شي چې هغې راته څنګه فرمایلي چې اقسې دیوالونه ګوام چې هغه ځای ته ورغې د حضور پاک د هغه کونټۍ مبارکې کرښې هم پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه هم پراته دومره لوی سړی زه کله ویم چې د کمې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي د کمو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي دارالعلوم دیوبند د هغې نه خدای ډېر لوی خیر خور کړی انتهایی لوی په مدینه منوره کې یو لوی عالم عربي و نو خلک ورسره ډېر ناست ما یو دوه شاګردان و هغې نه مې تپوس وکړه دا څوک دی وایي دا زمونږ استاد دی او سپین ګیري غټه سپینه ګیرې او ښکلې مزېداره نو زه ورنږدې شوم یاره زه ورنږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ترې وغواړم تاسو استاد دی او سپین ګیرې دی او ډېر لوی سړی دی زه به ورنږدې شم چې زه د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم نو چې زه ورسره کېناستم ما ته معلومات اخیستل مې حضرت تاسو احادیث چا نه ویلي وی زما فلان کې استاد یو عربي استاد یې راته وښوي هغه زما استاد دی مې حضرت د هغه استاد څوک دی وی هغه په ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد بس ما غږ بیا ونه کړ مې سند دی زموږ دیوبند ته رسېدلی مې شکر دا سند زموږ شته زموږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقانیې شیخ الحدیث او بانی او د هغه استاد مولانا حسین احمد مدني صاحب او د هغه استاد شیخ الهند صاحب دی ما یې ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي په افغانستان کې پاکستان کې بنګلادیش کې او دارنګې دا نور ملکونه چې څومره دي برما ده او که دا نور علاقې دي دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي دي نن په دنیا کې ګورئ څومره د دین کار چې کېږي دا تبلیغي حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه الله ته څونه کار واغشت د هغه استاد شیخ الهند صاحب او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نو دومره لوی سړی دی عجزي څونه ده عجزۍ ته یې ګوره یو ځل یو په هندوستان کې یو کلی شاهجهانپور به یې ورته وي هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې بحثونه کېدل هندوان به هم راغونډ شو سیکان به مو مسلمانان به مو انګریزان به مو نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دې ځل لمونږ د بحث له او د تقریر له او د مناظرې له څوک راغواړو ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغواړو لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی دا مناظره به دې وکړي نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې د هغې علاقې عالمان رالل وی صاحب سخت کال موږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام په مطابق چې کوم بحث کوو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کوو نو د هغې دپاره موږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی دی
نا به ته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده وی په پلان کې میاشت کې پلان کې ورځ وی ډېره ښه ده زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کوم تاریخ ستاسو دی د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاهجهانپور ته چې هغه تاریخ راورسېد د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي ته ریلګاډي کې به درځم ټرین کې خلک ریلګاډي په د شاهجهانپور چې کوم ریلوے سټیشن دی د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلي دي او لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو لوی عالم دی دی چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي عالمان به هم راغلي هغه ته پته وه دا خو به زما په زړه کې زه دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دي زما استقبال وکړي او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد یاره دا خو را باندې ښه نه لګي قاسمه دومره لوی سړی خو نه دومره لوی سړی نو د هغې ریلوے سټیشن نه مخکې بل ریلوے سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې منځ کې فرق و نو دې په هغه ریلوے سټیشن باندې کوشو د هغې نه مخکې کوشو ریلګاډي چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دي پکې نشته یو ډبې ګوري بله ډبې ګوري لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي چې ویې کتل دي پکې نشته هلکه حضرت رانه دی پریشانه دي چې دا خو نه ټلیفون شته هغه زمانه خو د ټلیفونونو نه وه او نو اوس مونږ ترې شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو مونږ سره وعده کړې وه سالم ستا د مناظرې نمبر ایښی دی او دا که ته راونه رسېدې خو د هندوان او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي چې ملا پټ شو مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوے سټیشن کو شوی دی نو پیاده را روان شوی دی چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي نو چې کوم ملا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته او بیټک ته ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زنده‌باد چغه ووایي نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه چې دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي نو لاره کې وخوړم په اخوال پیاده مزل را روان دی غریب خوړ کې چې راځي نه اخوال کې اوبه ډېرې وې نو د پنسي اوچتې کړې وې خو بیا هم دا پرتوب تې لون شو کمیس یې اوچت که او پرتوب تې لون شو نو د خوړ نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې چې دا پرتوب خو د مالان دی د خټم شلوندم شو دا به انځل غواړي او دا به اوچولم غواړي نو که دا خو انځل خو اسان دي زه اوبو کې به یې غوپه کم خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا د ما باندې شپه راځي او خلک مې هلته په تمه دی هغوی به هم پریشانوي نو دا چلې وکړه چې لنګ یې ووم او هغه خپل پرتوګ یې راواغېسته چې کوم لوند او د خټو شوي هغه یې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوګ په دې کونټه کې ورکمه او په دې اوږه د پاسه به یې اوچت ونیسم نو هوا به یې وی او نور به پرې لګي نو په دې به وچي الله اکبر فقیرانه شان دی سړی کم سړی دی د شیوخو د مفسرینو او د محدثینو استاد هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګ یې په کونټه کې ورکه او کونټه یې په اوږه نیولې ده او نور ته یې نیولې ده او لنګ یې والې دی او غریب روان دی خلک عالمان راغلي دي په ټیشن کې وګرځېدل پیدا نه کړه هوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه اوټ مخکې راغلي بل ګاډي کې په هوټلو کې نشته مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و یاره چې اوس ورځمه دا خلک به لا پوره نه خوارو خامخا به لارو کې ولاړي راشي هوټل ته لاړ شه نو هغې کې به یو ګنټه به په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شه نو چې هوټل ته څنګه ورغی هوټل والا دې تپوس کړو نوم دې څه دی نو د خپل زوړ نوم خورشید حسن و دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی زوړ نوم یې خورشید حسن نو هغه ته هغې ته یې ویل زما خورشید حسن نوم دی او د سات دپاره یو کمره راله راکړې په کمره کې غوټې خوب کوم ارام دا جامې به مې موچې شي نو هغې کې سم لاست مولیان ورپسې ګرځي خلک خو خواره شو لاړل خپلو کورونو ته خو چې کوم مولیان دي هغې ګرځي ودرېږه د بسونو اډې ته لاړ شو چې ته بس کې نه راغلی هلته هم نشته یاره یو هوټل دی دې غاړه کې ودرېږې هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې چې هوټل ته ورغلې تپوس به هوټل کې کاو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه چې هوټل ته ورغلل هغه رجسټر یې کته یو نوم پکې راووت خورشید حسن وی دا څوک دی وی دا دې کمره کې یو بوډا سپین ږیری راغلی دی او په دې کمره کې دی وی شکل یې څنګه دی وی نرۍ غوندې شکل یې د خامتا جامې لاندې لنګ والی دی او ملا غوندې معلومېږي خو هندوانو وی ودرېږئ ممکن ده چې همدا وی چې دروازې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې